لالې پور وروسته بل لنډغر راپورته شو. تازه چېرته ولې او څه شوي؟ سلام ستړي مه شئ. له یاغي علي پور وروسته د ذوالفقار امید په نوم یو بل لنډغر شخصي ملیشه جوړه کړې. نن او پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې پکې ذوالفقار امید د دوهم مقاومت تر نامه لاندې د لسګونو وسلوالو کسانو په منځ کې ولاړ دی. ذوالفقار امید د روشنايي غورځنګ او د یو سیاسي ګوند لوړپوړی غړی دی او د معلوماتو له مخې اوس مهال په دایکندي کې دی او دغه انځورونه یې هم له همغه ځایه پورته کړي. د ذوالفقار امید مخینه چې موږ وکتله د یې هم له سرور دانش سره نږدې پاتې شوی. خلک وایي علي پور چې د دانش د ضمانت خوشي شوی و او بیا یې د افغان ځواکونو چورلکه رانسکوره او بیا ورک شو او اوس ذوالفقار امید چې پخوا یې ناسته ولاړه له سرور دانش سره وه او هغه ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کیږي او اوس یې د نامسؤلو وسلوالو ډله جوړه کړې. د خلکو په وینا اوس د دانش ځواب ووایي. په هر حال په همدې حال کې د ولسمشر غني د دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي مسؤل محمد هدایت بیا پر خپله فیسبوک باندې له ذوالفقار امید څخه په عاجزانه توګه غوښتنه کړې چې له داسې اعمالو څخه ډډه وکړي. د ولسمشر یو فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي بیا وایي ذوالفقار امید د یو سیاسي ګوند مشر دی او د سیاسي ګوندونو د قانوني فعالیت لپاره د وسلوالو ګروپونو نه لرل لازمي بلل شوي. هغه زیاتوي دوهم مقاومت د احمد مسعود د پروګرام نوم دی. خلک باید د نورو اهدافو او مقاصدو وسیله ونه ګرځي. دوی وایي ممکن د ذوالفقار امید سره له بهره مرسته شوې وي. په هر حال د دغسې ملیشو جوړېدل د افغانستان د آیندې لپاره ښه خبره نه ده او باید پر وخت مخه ونیول شي او دغه موضوعات دې ونه نیول شي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.